أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. پیغمبران خدای پاک دی لرا لېږلي دي چې امت ته نیغه لار وښیي، صراط مستقیم، او د الله پاک راوړلې شوي احکامات، را لېږلې شوي احکامات امت ته ورسوي. پیغمبر د الله پاک د خدای پاک او د مخلوق په منځ کې یو واسطی، د الله نه احکامات رالی او د الله بندگانو ته رسي. او د پیغمبر کار دی چې د خدای بندگان د الله د منشا مطابق زندگی او ژوند تیر کړي. مونږ خو په دنیا کې خدای پاک نه لیدی شو، نه په دنیا کې مونږ الله سره ملاقات کولی شو، او نه ډایرکټ مونږ په دنیا کې د خدای نه حکمونه راغشتی شو. نو هغې له الله پاک انبیا او پیغمبران را لېږلي دي او دوی له دوه صفتونه ورکړي دي. یو یې صفت د بشریت ورکړی دی، څنګه چې مونږ انسانان یو، بندگان یو د خدای، او روح او وجود لرو. دقه رنګې پیغمبر هم د خدای بندی مقرب، او زه چې څنګه روح لرم وجود لرم، داسې پیغمبر هم روح لري او وجود لري. څنګه چې عام انسانان د مور او پلار نه پیدای، داسې پیغمبر هم د مور او پلار نه پیدای، سوا د آدم علیه السلام نه چې هغه بغیر د مور او پلار نه خدای پیدا کړی، او سوا د عیسی علیه السلام نه چې بغیر د پلار نه صرف د مور نه خدای پیدا کړی. لیکن بل خوا په پیغمبر کې یو صفت خدای پیدا کړی چې هغې ته د نورانیت صفت وای. هغه صفت د هغې په برکت دی د عام انسانانو نه بهتر انسان وي. د صفات د عام انسانانو په شان ني، دله خدای یو مضبوط صفات ورکړي. دله جبریل راځي، دله پې فرشته راځي، او د خدای سره ډایرکټ ملاقاتونه، او د خدای پاک نه ډایرکټ احکامات رالی، او یا د فرشتې په ذریعه احکامات رالی او هغه انسانانو ته رسي. په یو صفت د الله سره د پیغمبر تعلق صفت نورانی، او په بل صفت چې صفت بشری د بنده سره تعلقي، نو بندگانو اصلاح کوي او بندگانو ته دین رسي. بیا هر پیغمبر چې خدای را لېږلی دی نو خپله ډیوټي پوره کړې ده، لیکن زمانونو د دین رسولو کې سختۍ ډېرې زیاتې دي. نو یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو صورتونو کې د هغه ذکر کړی، او یو صورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام وایي. سوره یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو صورت لیکلی را لېږلی، او په شپږو صورتونو کې خدای واقع ذکر کړی، او د هغه واقعه خدای پاک ذکر کوي زموږ ستاسو د عبرت دپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک وفرمایل وایي چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم، نو ده دروغ وایي. دا خدای پیغمبر دی. انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رسي، که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي، خو چې ټول انسانان یو ځای کې، نو پیغمبر ته نه رسي. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی، د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر کوي وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، څنګه نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی.
الله را لېږلی دی مرسل څه ته وایي چې الله دې دپاره را لېږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلکو ته ورسوي یو قوم ته خدای ولېږه هغې قوم ته به نینوا وي علاقې ته به نینوا وي دا عراق کې دا علاقه و بیا تباه شوې ده دا بیا غرقه شوې ده موسل مشهور ښار دی اوس هم د عراق شته هغې سره خوا کې د علاقه و نینوا په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی او دا کله تیر شوی دی نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې څوک 300 کاله مخکې یادی خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی یو قوم ته خدای ولېږه د نینوا قوم ته دې قوم به بت پرستی کوله او د بوتانو عبادت پې کو مشرکان دې ولېږه چې لاړ شه او دې قوم ته نصیحت وکړه ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو ومني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي نو دا د نینوا خلق څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الی 100,000 او یزیدون څه د پاسه 100,000 خلقو ته خدای لېږلی دی مجاهد لوی امام التفسیر دی او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی هغه صحابي چې حضور پاک وله دعا کړې ده اللهم علمه الكتاب والحکمه وی خدای د قرآن او د حکمت علم ولا ورکې نو مجاهد او ابن عباس وی دا او یزیدون نه د 10,000 نه 19 او 1,000 پورې کېدی شي چې دا کم قوم ته خدای لېږلی دی لک نه خو خامخا زیات دی خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي او 1,000 یا 80,000 بعضې علما وایي نه 1,10,000 او بعضې علما وایي 1,20,000 خو څه د پاسه 1,00,000 قوم هغې ته لاړ او دا قوم ټول قبایلي د دې غرونو په ویخونو کې اوسېدل وړې وړې بانډې وې او غټ ښار هم پکې و د دعوت شروع کړه د الله چې خدای یو دی خدای شریک نه لري او د دې بوتان عبادت مه کوئ رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدي شي الله وایي زه یو یم 2 خدایان نشته الله وی چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشته الله وی چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی الله وی زه رب یم بل رب نشته الله خالق دی بل خالق نشته الله وی جوړون کې زم بل څوک جوړون کې نشته ډاکټر به صرف ستا علاج کوي جوړولی دی نشي که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچي نو جوړ بشي او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کسه ټول ډاکټران لاړ لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا له لاړ لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبیب نشي اچولی په دې کې شفا الله اچوي عقیده به صرف په الله ټیټ ساتي دا به نه وی چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه دا اوبس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم اوبس کې او ژوند دې ختم شي بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي نو دا ټول هر څه د خدای په لاس کې دي د دنیا چې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسبابو په نظر کې دي دا یو سبب دی زه به استعمالوم کله به دا سبب فایده ورکي که الله وغواړي او که الله نه غواړي نو فایده به نه ورکوي بنیادي عقیده به ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت او دا به مو عقیده چې الله یو دی او که دا عقیده ني نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم په توبیم درته بخم او که وغواړم بې توبیم درته بخلی شم خو شرک درته نه بخم چې تر څو رې توبه نیستی په شرک الله ډېر خفه کېږي عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته عقیده به مو دی چې د الله کم صفات دي دا د الله دي دا د بل چا نه دي او نه دی کې څوک بل شریک کېدی شي او الله چې کم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی چې کم زما د اسبابو نه بالاتر څیزونه دي
اسباب بد استعمالوم پدې به نتیجه الله مرتب کوي بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی نو قوم شرک او د بوتان عبادت یې کو او بوتانو ته به سجدې کولې دې لګیا دي تبلیغ شروع کو قوم ټوکې ټقالې شروع دا چې کوم مسخله کی کنه دا بیا ټوکې ټقالې کوي اوس هم چې عالمان د خلکو ته دین خبرې کوي نو دوی لګي او غدي کې نکتې راو بس دی خپل عقل جنګي دا چې لږ غوندې مالدار شي د یو موټرګي خاون شي یا د یو بنگلې خاون شي یا څوک ورته سلاس اوچت کی او ته خان بابا نواب بابا او او پلانکی بابا او لږ ورته یو پوټې لاس څوک اوچت کی به د هغه نه شان خطی هغه وایي که په دې مخ د ځمکې هم خوځې د خدای شان دی چې دوه درې کسه چاته لږ غوندې ملا سوچت کې هغه ته په دا پته ولګي چې زما خو نن یو حیثیت دی او دا خلک خو ماته سلام کوي او دا خلک خو ماته د کټ نه پاسي بس دی بیا د ځمکې نه یو لس ګزه اوچت رواني دا یو نخره ده څوک بیا په خدای کې خبرې راوباسي څوک د خدای په صفتونو کې خبرې راوباسي څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي څوک دین پسې خبرې کوي رونو کبر به نه کوي لویي به نه کوي ګورې هغه انسان چې د هغه خېټه ټوله د ګند نه ډکه ده د ګند نه او پیدا د نطفې نه دی او په دې ځمکه چې ګرځي دا خپې ځان پسې راکاږي د دې خپو دا طاقت د خپل نشته دا خدای ورکړی دی دا انسان خدای په یو وخت کې را پرزولم شي او د انسان په یو وخت کې خدای وجلم شي په دې انسان خدای د هیزې دستونو بیماریم لګولی شي په دې انسان خدای د الټو بیماریم لګولی شي الټی څه شی دی ډیران په خوله راوباسي ډیران په خوله راوباسي سوچ وکړه چې تا باندې الټی ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان دا په خوله را روان دی ته د کوم ځای نه لویي کې او خبره کوې ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا څونه اسمانه پورې چغې وباسې ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوک دې بیا لړلې او دسماتې د ځان نشي رسولی ته به څه لویي وکړې او څه به کبر وکړې انسان کبر نشي کولی دې که کوي دی غلط دی د پورې فرشتې خاندي مړه ته کبر کې ته لویي کې ته چې سار په غسلخانه کې او دسماتې ته ناست وي ناډازار دی مونږ اورېدلی دی هغه خلکو نه دی اورېدلی هغه چې څښا بین د نه روان و څښا بین نو ته هم لویي کې چې څښا ګندګي د نه لاړه ته هم لویي کې چې د خولې نه یې دا څښا لاړې روانې دي ته هم لویي کې او دا ترخونو د وجود نه چې دا څښا خوله روانه ده او بوی د نه ځي نو ته هم لویي کې او خېټه کې چې د کم ګن پروت دی نو ته هم لویي کې لویي چا سره خایېږي ووایه الکبریاء ردائي الله وی لویي زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي وي ذلیل او رسوا به یې کوم پام کوئ لویي ونه کې ګوئ کبر ونه کې کومه خبره چې کوئ په احتیاط کوئ د خولې نه خبرې احتیاط سره وباسئ بې احتیاطه خبرې به نه کوئ نو قوم پیغمبر پورې ملنډې شروع کړې ټوکې ټقالې شروع کړې تر دې حده پورې چې دې غریب په وهلو یې پې شروع کړه وهه به دامره به یې ووهه چې وینې به ترې لاړې دی بني اسرائیل ډېر ظلمونه کړي د خپلو پیغمبرانو سره دی اویا پیغمبران وجلي دي دی بني اسرائیلو د خپلو انبیاو پورې هتک کړی دی حضرت موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر ته څه وایي او ورته وایي زه جهاد له په وادي تیه کې جهاد له ځو قوم ورته څه وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون وایي ځه او ته خدای د جنګونه کوې موږ پکې نه یو مونږ بدل ته ناست یو دا څومره سپکه خبره ده چې پیغمبر ته وایي اذهب انت وربک تو رب دې ځه تو رب دې ځه او فقاتله جنګونه کوې او جګړې کوې ان هاهنا قاعدون بدل ته راسې موږ نه ځو دا څومره سپکه خبره هغه به ورته وایي چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوځې او پاجزې ورننوځې او دوه رکاته تحیت المسجد وکې اوس هم چې جومات ته راځې پاجزې را دننه کېږه خیخ په مخ کې کا درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او دوه رکاته تحیت المسجد وکړه چې مکروه وخت نه هغې به څه چل کو هغې به ځان په کوناټو توخاو الله ورته د پیغمبر په جواب قولو حتتن دا وایي چې الله زما ګناه لرې کا او څونه ښکلې خبره ده حتتن زما ګناه لرې کا دی به څه وی دی به وی حنطوة غنم استهزاء به یې کوله
حبة فی شعیرت زمونږ دانې پکار دي د استهزا به یې کوله نو خدای ذلیل او رسوا کړل د خدای حکمونو پورې ټوکې ټقالې به لنډې استهزا به نه کوې پیغمبر پورې ټوکې ټقالې به نه کوې د پیغمبر چې کوم وارث دی عالم او تا ته دین رسی د پورې ټوکې ټقالې به نه کوې مستی مه کوه ګورې که یې راونیولې قسم په خدای کرې ته څوک بیا خلاص بیا به په کورونو هم نه جوړېږي او که ډېر ژوند دې شي سلو نه نشي رسېدلی سلو ته هم نشي رسېدی دا نن د برطانیې غټه بادشاه لاړه مړه شوه 94 کاله کې شپږ کم په 400 کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه دي ډاکټران ته راتاو دي د دنیا ډاکټران ته تو دي دارو شته مشین شته بچ شوه د مرګ نه او یا کاله د برطانیې بادشاه پاتې شوه څو کاله او یا کاله یوازې د برطانیې نه ملکه وه د یو څو نورو ملکونو ملکه وه او یا کاله بادشاه وه د دنیا نه دغه دی لاړه ختم نه پاتې کېږي ته به څونه ژوند به ستا د دې نه به هم زیات شي 100 کالو ته به ورسې بیا به څه کې بچ کېدی شي د ژوند نه نو ظالمه قبر سره به څه کې ظالمه یو خدای ومنه دو خدایان مه منه د یو الله تابعداري وکړه او د الله چې کوم پیغمبران دي چې هغې ته کوم دین رسوي به دقه ومنه او بیا پیغمبر زمونږ د حضور پاک نه پس خونه بل پیغمبر راغلی دی نشته نه به راشي نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسی خلیفګان څوک دي د دین عالمان نو دا د پیغمبر وارثان دي د دوی خبره ومنه د دین خبره به راته کوي دې کې نقطې مه راوباسه هغې لګیو یونس علیه السلام به یې ووهه ویې وهه ویې وهه یو ځل یې دومره ووهه چې غریب په دیکو دیکو یو غار ته ځان وردن نه کړ او دا ظالمانو څه چل وکړه دوی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې یې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو مدد کوي په غار کې دننه ورته خدای رڼام پیدا کړه په غار کې دننه ورته خدای چینم پیدا کړه او په غار کې دننه ورته خدای میوم پیدا کړه الله خو په دې قادر دی الله د خپلو نیکانو بندګانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي تکلیف خامخا راولي ازمایش راولي ایوب علیه السلام څومره بیماری تیره کړې دی دا دې ورته د یونس علیه السلام ویم چې څومره تکلیف پرې راغلی دی ابراهیم علیه السلام یې څومره تکلیف راغلی دی لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام پسې یادېږي پخو موسی علیه السلام ایوب علیه السلام په عزت باندې یادېږي وترکنا علیهم فی الاخرین تر قیامته پورې په ښه نوم یادېږي یو شپونکی چې ته په لاره روانو قوم خو وی چې زه بس غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو ته تیږې کېښودې او دی پکې دننه مړ شي نو یو شپونکی چې ته په لاره باندې روان دی چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شو چې دا دننه رڼا ده څه ده نو هغه تیږې لرې کړه چې ګورم چې دې کې څه دي نو حضرت یونس علیه السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک په طرف باندې ولاړ رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده رښتیا ووایي دا دومره غټه رڼا د انور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده الله نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا پې روښانه ده نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی په غار کې دننه نشي پیدا کولی بس چې بار راووته شونکې خو پې پیش شو هغه هم ملګری شو بیا لاړ قوم له دعوت شروع قوم نه منه صاحب ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته وهلم وشو ویم وهه کنځلم ورته وشو سپکې م ورته وشوې پیغورونه م ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګوره ته موږ ته خبرې کوې نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي دا غریب ملا ته موږ ته خبرې کوې فرعون به موسی علیه السلام ته څه وی لاس په یې داسې ورته وړقوی وایي زما خو بنګړي شته که نه په هغه زمانه کې به دې بادشاهانو بنګړي اچول ستا بنګړي شته اوس هم دا خوار ملا ما ته خبرې کوي های های ماشاءالله بس د اخیري ورته خبره وکړله چې بلکل مایوسه شو د قوم نه نو قوم ته یې وی بس زه دنه لاړم ما خپل کار پوره که ما خپل ډیوټي پوره کړه تاسو نه سمېږئ زه درنه لاړم خو واورئ 3 ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي 3 ورځې پس او چې عذاب راشي نو 3 ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي مخ به م زیړي 3 ورځې به مخونه بیا سره شي
درې ورځې به بیا مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تباه کېږي به او لاړ دی د کبرجنو نه لاړ چې چا کبر کو لاړ چې لاړ دی د خلکو ویره د یونس خو دروغ چته نه دی ویلې هر څه چې خو خبرې رښتیا کړې دي او موږ نه دی منلې وګوره چې دی شته که نه نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دی دروغ وایي ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې وی قتل دی نو اوتی نو قوم کې شک پیدا شو نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پرې راغی د پاسه نو درې ورځې مخونه زیړ شو بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده نو په څلورمه ورځې مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو اله وی ورشه یونس پسې شا بیری ولې سړی رښتونې موږ یې نه دي منلې اله شا بیری ولې شا بیری ولې موږ پې ایمان راوړو بس موږ مسلمانېږو خلک یې خواره کړل ورپسې خو یونس علیه السلام د کلي نه وتلی درې ورځې مخونه زیړ درې ورځې سره او بیا درې ورځې مخونه توروالی شروع شو بس چې توروالی شروع شو بعضې پکې عقلمند دو د دنیا په بنیاد هغوی وایي داسې وکړئ پرېږدی یونس نشته شته نه تللی دی مونږ ته یې نصیحت وکړه مونږ ولې ونه منه خو زمونږ خیر خوا و هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته هغه خو مونږ ته وایي د یو خدای عبادت وکړئ هغه خو مونږ ته خیر رسو زمونږ یې الله سره جوړ پیدا کو مونږ ته خپل دین خاو نو مونږ ونه منه داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کم خدای منه راځئ چې هغه ته چغې وو راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه مونږ نه بچ کېږو نو ټول راووتل چې راووتل دی هوښیارتوب وکړو ښځې هم راووتې سړي هم راووتل ماشومان هم راووتل څاروي هم راوویستل بار میدان ته او یو شان یې خدای ته چغې جوړې کړې او ښځې د سړو نه جدا کړې سړي د ښځو نه او میندې د ماشومانو نه جدا کړې ماشومان د میندو نه او څاروي د بچو نه لرې کړل بچي د څارو نه لرې کړل نو بچو به څارو پسې چغې والې او څارو خپلو بچو پسې چغې والې او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله موږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای موږ توبه وباسو بس موږ توبه وباسو الله موږ تا یو منو خدای موږ بوتان په شړه کړلو دا ماتو یو تا منو خدای ذات کې هم ته یو صفت هغه او ای هغې ذات ته چې یونس موږ ته کوم خدای خو هغې خدای ته چغې وایو ای د یونس ربه موږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو موږ غایبانه په یونس هم ایمان دی هغه ستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې وې هغې خدای پاک ته او چغې خدای ته ووالې او دی خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې یو انګولا جوړه شوه او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساتئ رونو ګورئ په کم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ته نه دی تللی عذاب چې کله نازل شو که نه نو بیا نه ختمیږي بیا واچغې بیا به نه ختمیږي او د عذاب نه مخکې چغه ووانو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو مونږ ورته چغه او عذاب نه دی لرې کړی صرف د دوی نه مو لرې کړ چې ایمان یې راوړه نو څه شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ته لرې کړه ومتعناهم الی حین مونږ وی ځه تر مرګه پورې دله بیا نوټه درکوو ځه عذاب مو لرې کړه تاسو مسلمانان شوئ عذاب ته خدای لري عذاب څنګه اوریاز راغلی وه اوریاز کې اور راغلی اوریاز کې ګلزار شروع شوی اوریاز کې لوګي شروع شوی د خدای عذاب دی قسم دی که د خدای عذاب ته رونو څوک ټینګېدی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل دا د تاسو نه خو تېر شو زمونږ د خلکو نه خو تېر شو ورشه سیند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه او سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي یې ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي
خلق پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې ښخ کړي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کم ځای کې ښخ کړي دا ځای نشته د مقبرو مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه یې ریستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې ته پراته دي او کټونه یې ودرولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم ځای ښخ کړو او د ماشوم د خښول انتظام هم ورسره نشته چې داسې کم ځای پسه یې ښخ کړو کم ځای وله ځمکه کنده وباسو څه وکړو ورسره داسې یو حال دی د مارونو توبه به وباسئ خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړئ او عقلونه به نه جنګوئ چې د خدای قهر راشي قسم په خدای کې بیا دې څوک بچ کړي وریځ پرې راله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والې د ټول مړه دي داسې وریځ راله چې هغې کې ډزار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختېده په دوی خو پوي خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاري کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پروت دی نو الله خوشحالېږي عذاب ترې لاړ ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړه لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړه فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين التك يونس عليه السلام سره خو الله ویلو هغه چې به څوک راغی د نینوا علاقې نه هغې نه یې تپوس وکړه د نینوا علاقه کې څه چل دی وی ټیک ټاک خلک یې سم دی او عذاب خو نشته نو یونس علیه السلام دلته پریشانه شو یا خدایه تا خو ما ته وایي چې په لسمه ورځ به پې عذاب راځي او تباه کېږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مو ورتېرې شوې دا څه وشو دا به څه کېږي د قوم یو قانون چې قوم ته به چا دروغ وي وجبه اوس به قوم ما ته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ته دروغ ویلي چې تا وی عذاب به راځي عذاب خو رانغی راشئ مړی کې نو دې پریشانه دی او دې نه نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی او خدای ته چغې والی عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولی بعض زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب ومنه مونږ الله ومنه الله یو دی قوم ده پسې ګرځي دی د قوم نه تښتېدلی دی وتی دی او دی خفه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون والی دی وتکب والا اذ ذهب مغاضبا غصه ود فظن ان لن نقدر علیه د دا ګمان وکړه چې مونږ به د تکلیف رانولو دلته کې یونس علیه السلام یو چل وشو دا چې الله ته یې سره مشوره ونه کړه پیغمبر له پکار دی چې هغه الله سره مشوره وکړي چې الله ته رجوع کړو چې یا الله تا خو ما ته وایي چې لس ورځې پس به عذاب راولم او مخونه به درې ورځې زیړ او بیا درې ورځې سره او درې ورځې توري او عذاب خو به دوی رانغې پروردګار دا څه چلو شو ولې عذاب رانغې الله ته خو ستا وعده خو پوره کېږي پیغمبر سره خو چې ته خبره وکړې هغه خو ټیکي دا ولې رانغې دا کار ونه کړ ګناه نه ده ګورې ګناه نه ده خو د پیغمبر شان دا دی چې الله سره مشوره ونه شو په دې الله خفه شو مونږ نه چې ګناه مو شي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وشي چې هغه ناغورې مونږ ته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مغه الله رانیسي لوی سړی چې زمونږ چې کوم داسې نږدې شاګردانې او د هغوی نه فوټې غلطي مو شي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان یې لږه غلطي مو کې نو غوسه ورځي پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي مو کې غوسه راځي او چې لرې خلک یې نو هغې ته غوسه نه راځي خپلو ته ډېره زر غوسه راځي هلکه داسې ده که نه ستا بچی او پردی بچی چې په جګړه شي نو خيار سړی څه کوي پردی بچی وي که خپل وایي خپل وایي که چړه ته نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي دا ګناه نه ده الله خو ورته نه ویلي چې نه بځې که الله ورته وي چې مزه او دې تللی وي نو بیا باندې جرم و الله خو منې کړی نه دي خو الله سره یې مشوره ونه کړله نو لاړ
بس ما قوم به اوس وایي مونږ ته دروغ ویلی دي عذاب خوران هغې قوم به مې مړ کي په دروغو خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي نو کشتۍ ته لاړ د وطن نه هجرت وکړه اوس دقه د ده نه یو دا کار وشو چې ده له پکار و چې الله ته یې وایي چې الله اوس څه وکړم هغې ونه وی او د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخت وان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون یو ډکه کشتۍ و هغې ته وخته او چې څنګه وخته او کشتۍ د دریاب د منځ ته لاړه دریای فرات دی چې د هغې منځ ته لاړه منځ خو نی خو لکه ډېره لرې شوه کشتۍ روانه وه نو په کشتۍ باندې چپې راغلې و هغې ګیره کړه یو طرف نه بل طرف نه چپې راغلې په کشتۍ اوس به څه کېږي نو قانون د هغوی ده او د هر چا یو خپل نظامي چې کله به د یو مولا نه هغه زمانه د مریانو وه او د مالک نه به مریې تښتېدلی او کشتۍ به دا چل شروع کړه نو خلکو به ویل که څوک مریې تښتېدلی د مالک نه نو هغه به معلوم که ابه دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به بچ شوه دا د هغوی یو قانون منګي چغه وواله چې کشتۍ غر کېږي ټول مرو سوونه خلک دي ټول بربادېږي تباه کېږي مري کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی کم رایې د مالک نه تښتېدلی دی اله ځان ښایې دا یو به ورونو ډول خو به وچ شي که نه بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زیمه ما خو الله سره مشوره نه ده کړې زه د وطن نه تللی یم وی زه را تښتېدلی یم زه هغه مریې یم نه صاحب ته خو ډېر صالح انسان یې ته خو نیک انسان یې ته نه وی زه یم بس ما ور وغورځوی دی دریاب ته ما غلطي وکړله زه یم ګنې ټوله کشتۍ غر کېږي وی ته نه فساهمه علما لیکي درې ځلې قراندازي واچوله وکان من المدحدین درې ځلې قرعه واچولو د یونس په سر به راخته درې ځله دریاب ته ورویشته بلکې بعضې علما لیکي چې په خپله اوچت شو دریاب ته یې ټوپ کړه چې زه یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ فالتقمه الحوت وهو ملیم یو کب راغی او دې الواق تیر کړ او الله دې کب ته څه وایي دا ما تعالی خوراک لږ ورې نه دی پیدا کړی یو غټ کب و غټ الواق یې تیر کړ کشتۍ بچ شوې کب خېټې ته ورسېد د کب خېټې ته ورسېده علما څوک یو ورځ یادوي څوک درې ورځې یادوي څوک څلوېښت ورځې څوک اووه ورځې دا د علماو خپل سوچ فکر دی په احادیثو کې دا ذکر نشته کب د دریاب په منځ کې ولې چکر ورکړ ښه یې وګرځاو او علما لیکي چې د کب د سرمن ورته خدای لکه د شیشې کړه چې د دریاب دا ټول هر څه د خدای قدرتونه ووینئ داسې کبان په دنیا کې شته سل فوټه یو کب شته اوس دې وخت کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې ویل ورته وایي شارک ورته وایي عنبر ورته وایي دا غټ غټ کبان دي د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد له تلي اوږې شو صحابه 300 صحابه کرام دي 300 اوږې شو دومره اوږې شو چې د اونو پاڼې به یې خوړې دریو خان به دروازه علالول د دې په گزاره کې د دریو خان گزارې د پاره بیا وته مشر وی چې د خان مال علاوه که د خان مولال کل وطن ته په سبا باندې رسو دې کې دریاب چپاو والو یو کبه بار وګورځو عنبر نو میو عنبر چې بار یې وګورځو دی په تور او راټینګې کا اسونه کبو اتل سروده 300 صحابه ته خوراک وکړو سونه اتل سروده بخاری کې حدیث دی او بیا اوچ کدا مالګه په واچي نو غوخه ولا اوچه کی نو بیا څه چلو کو ور سره مدینه منوره ته غوخه راوړ رسول الله مبارک له ورکړه او دومره غټ کبو چې دوله شی یو ځای کړي هغه مشر چې کم صحابي دی دوله شی یو ځای کړي داسې اوې درولې او چې کم اوګد سړیو نو په هغه اوخ د پاسه کته ور واچوله اوګد اوخ او چې هغه کته یې واچوله نور موچت شي او چې اوږد سړی و هغه یې په د پاسه سور که او د هغه لشې لاندې تیر که سر یې ورسره ونه جنګېد دا کبان شته تاسو تاریخ وګورئ تاسو ته پته ولګي داسې شارک کبان شته شارک مچلی ورته وایي چې د هغې دا جبړه د دې نور وجود نه غټی وایي 9 کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځایږي
اوه انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې ججوره به ورته ووایو جبړه ورته وایي په دې کې په ولاړه ځای کې دونه غټ غټ کمان شته او ما په خپل یو ځل یو تاریخ کته داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقې په ځنګل کې میلاویږي افریقې یو مخصوص ځنګل یې وخو چې هلته دریاب کې خوراک د ده میلاویږي لیکن هلته د ده اګی چې واچوي بچي نه پیدا کېږي اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې بچی ته پیدا شي اګی څښا کېږي نو دې د امریکې سره خوا کې چې ته شمالي امریکا یاده کړه که څه یاده کړه هلته دریاب کې دې اګی چوي په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټمپریچر شته چې د اګی څښا نه شي او بچي ته پیدا شي دې روزانه وایي چې خدای خبر 2.5 کیلومیټره دی که زیات دی ما اوس تیری وزم دا مې ډېره موده مخکې کتلی دی 100,000 کیلومیټره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک له او واپس راځي د امریکې جزیرې ته نو هلته هغه دریاب کې اګی چې بچي چې جوړ شي دومره تیز رفتاره دی داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز رواني داسې هم شته د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې تاسو د دریاب د پته ولګوئ تاسو ته پته ولګي دا زمونږ چې کم دریاب دی د دې دریاب لاندې بل دریاب دی دا ساینس وایي ستا دا زه له ځانه نه ویم پیغمبر مخکې ویلي دي 1400 کاله مخکې ان تحت البحر نارا و تحت النار بحران چې د دې دریاب لاندې اور دی د اور لاندې بل دریاب دی او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هېڅوک هم نه دي رسېدلی هغې ته ستا ساینس هم نه دی رسېدلی خو موږ په آلاتو دونه معلومات کړي دي چې خوټ کېږي هغه دریاب اذا البحار سجرت خوټ کېږي او د هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي دا هغې ګرم ته نشي تللی مري او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي هغه بار نشي راتلی بار مري هغې کې خپل ژوند تېرېږي دا ساینس هم دې ته له اوسه پورې نه یې رسېدلی داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي وزرې په دریاب کې دننه شارک مچھلی کې یو قسم دی شارک مچھلی کې تاریخ وګوره چې د هغه وزرې دي او هغه په دریاب کې ټوپ وایي په دې دریاب کې غرونه دي د یو غر نه بل غر ته په هوا کې اوړي او داسې کبان دي پکې دی په دې جبړه باندې ساه اخلي د اوبو نه اکسیجن اخلي داسې کبان دي چې 46 منټه او 45 منټه که ساه وانه مخلي نو په اوبو کې ژوند تېروي داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه قرآن شریف کې الله فالتقمه الحوت وهو ملیم دې ملامت او چې خدای څه به کېږي دریاب کې کب تیر کو لیکن چې تیرې کو نو څه چل کېږي هلته لګیا یې د خدای تسبیح وایي او څه وایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شپې تیارم ده د وریځو تیارم ده د هوا د بخاراتو تیارم ده د سمندر تیارم ده او د ویښ تیارم ده هلته څه وایي لا اله الا انت خدای بل خدای نشته ګورې ته سبحانك الله د هر عیب نه پاکې انی کنت من الظالمین خدای ما ځان سره زیاتې کړی دی زیاتي کوونکو نه چې ما تا سره مشوره ونه کړله الله زیاتې مې کړی دی لګیا دی هغه تسبیحات وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وایې ښه دا ټول وایې دا دې ختم کوئ د تکلیف وخت کې بهترین دم دی دې نه لوی دم بل نشته بهترین دم ما تیره جمعه ته استغفار ویلو دا قرآن نه ثابت دی نن درته دا دم ویم سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت خدای ستا نه بغیر بل خدای نشته څونه ښکلې معنا ده یا الله ستا نه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردګاره سبحانك الله ته د هر عیب نه پاکې تا کې عیب نشته زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم او انی کنت من الظالمین خدای زه د ظالمانو نه هر وخت کې ما په ځان ظلم کړی دی او ما زیاتې کړی دی لګیا دی دا تسبیحات وایي دا هلته د الله د عرش فرشتې الله ته څه وایي یا الله یو اواز را روان دی تاسو کې یادوي خو ډېر کمزورې دی
داسې ده لکه چا چې په مری چاله زور کړي او بیا هم تا یادوي. داسې اواز اوسه پورې موږ نه اورېدلی. څوک انسان دی د انسان الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دا څومره نیکۍ چې د الله ته رسېږي. خدای پاکه دا څوک دی ډېر په عاجزۍ لګیا دی، ډېر په درد لګیا دی، لکه چاله چې په مری چا زور کړي او چغې وایي او ډېر رو رو لګیا دی او تا ته جاړي او اواز کوي الله دا څوک دی؟ دا زما یو بنده دی یونس ما رانیولی دی. الله فرشتو ته وایي او دې وخت کې ای فرشتو هغه کب ګېډې ته مې رسولی دی، دا کب ګېډه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او د کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادوي. پیغمبر یو وخت کې خدای نه هېروي. په سخته کې به م خدای یاد ساتي، په راته کې به م الله یاد ساتي. رسول الله مبارک نه فرمایي وی ویړه مې غواړي چې یو ورځ موړې ما یو ورځ اوږې ما. مونږ چې ماړه شو قبر شروع، مونږ چې اوږې شو ګیلې شروع کړو د الله نه. چې ماړه شو نو قبر شروع کړو، مونږ نه کوو، خدای نه یادوو. او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوقې کوو، پیغمبرانو پورې ټوقې کوو. چې ماړه شو ګیرې پورې ټوقې کوو، پټکو پورې، سنت جامع پورې ټوقې کوو، مدرسو جوماتونو پورې ټوقې کوو، اسلام پورې ټوقې کوو، خنداګانې کوو. او چې اوږې شو ګیلې شروع کړو، خدای زه دې لیدلی یم، خدای زه دې رانیولی یم. نه نه چې اوږې شي نو خدای ته زاري وکړه. حضور پاک فرمایي چې اوږې شم الله ته زاري وکړم، چې اوږې شي خدای ته فریاد وکړه. چې بیمار شي الله ته فریاد وکړه، چې اوږې شي الله ته فریاد وکړه، چې قرضدار شي الله ته فریاد وکړه، چې تکلیف در باندې راشي څوک به لرکوي؟ ووایه الله ته به فریاد کوي، بل څوک شته نه. زه کله ویم شکر دی خدایه چې ته قوم خو د چا په کار نه راځي، پلارم کله په کار نه راځي، زویم په کار نه راځي، رورم په کار نه راځي، بچیم په کار نه راځي. او داسې وخت راشي چې ښځه هم د خلکو نه تښتي، او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند هم تښتي، او داسې وخت راشي چې بچیم په پلار تنګي بیا تنګ شي پې، او داسې وخت راشي چې پلار هم بچو ته خیرې کوي. لیکن هغه یو ساعت دی چې هغه د انسان نه نه تښتي، ډېر وخت پکارېږي. هغه ته په نیمه شپه هم چغې کوي او الله نو امرله اواز درکوي. هغه ته بیمار هم شي نو چغه وتوه او دله بیماري لرې کوي. هغه ذات چې تا له تکلیف هم راشي څه چغه ووایې دا به راته نه وایي چې دا ګناه دې ولې کړې ده، ملامته کوي به دې مړه چې ته ورته سر کښېږدې ورته وایې الله، چغه ورته ووایې دا به راته نه وایي چې بنده دا ګناه دې ولې کړې ده، معاف کوي به دې. که ته په نیمه شپه هم چغې ووایې الله، دا به راته نه وایي چې دا خورې د خوب وویستم، الله له خوب نه راځي، معاف کوي به دې. ته به ورته ګناهګار چې ورته چغه کړي الله، نو دې ګناهګار له به آواز ورکوي بنده ولې الله. ته یو ځل وایه الله به درې ځله آواز درکوي بنده ولې، بنده ولې، بنده ولې. دومره مهربانه خدای مونږ پرېښی دی، دومره مهربانه رب مونږ پرېښی دی، او د دې رب تعلیمات مونږ پرېښی دي. مونږ کې کبر پیدا شوی دی، لویي پیدا شوی ده چې څه تکلیف راشي هېڅوک هم دې نه پکارېږي. قسم په خدای دغه الله به دې پکارېږي. د سړي زړه سپک شېړه چې الله ته چغه ووایې زړه سپک شېړه. شکر دی خدایا چې ته یې ته خو چاله دیکې نه ورکوې که پلار دیکه ورکوي، بچې دیکه ورکوي، ښځه دیکه ورکوي، ته چاله دیکې نه ورکوې، ته څوک نه شړې الله. وی دا په توره خټه پروت دی او ما ته چغې وي، فرشتو الله ته چغې کړې الله معاف یې که، معاف یې که خدای. الله قرآن شریف کې څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين
للبس في بطنه الى يوم يبعثون وی که زما تسبیح نه وی کنا وی تر قیامت پورې به مې دلم جون ورکړو د قبله به مې ورکړو د کپ په دې ګېډه کې به پروتو تسبیح یې وی نو ما پرېښوده رونو په تسبیح الله خوشحالیږي ښه سبحان الله وایه خدای یاد کې خپل رب یاد کې سبحان الله وایه لا اله الا انت سبحانك انتي كنت من الظالمين وایه سبحان الله سبحان الله موږ سکو په دې جبه ټولو غیبت کو دروغ په وایه ټولو ګپې شپې په لګاو کله د یو لیډر صفت په کوو د بل په بد وایه ټولو په دروغ وایي ټولو په غیبتونه کو خدای ته وګوره بچي د کشرانو ته وایم د کشرانو بچو ته وایم مهرباني وکړئ الله یاد کړئ سبحان الله وایه الحمدلله وایه دغه خدای م پکارېږي بل څوک نه پکارېږي الله پکارېږي فلولا انه كان من المسبحين کدی د مسبحینو نه نه او د تسبیح نه وي للبس في بطنه الى يوم يبعثون دلب مم جون ور کړو د قبل الله قادر دی او تر قیامت پورې به مې دقه سي د کب ګېډه کې جیل کې ګرځاو الله کب ته حکم وکړ په غاړه وغورځوه په غاړه یې راوغورځوه مفتی شفیع صاحب لیکلی خپل تفسیر کې وجود یې کچه شوی ویښتې د وجود نه غورځېدلي او چې څنګه په غاړه یې وغورځاو نو الله پې یقین د دې کدو بوټې زرغون که هغه پې د پاسه پاڼې خورې کړې هندوانور نه بچي او یو ځنګلي چیلی به راتله هغې به وله پی ورکول نو چې وجود یې برابر شو ټیک شو نو چیلی هم بنده شوه او سیبا هغه بوټي وچ شو نو په جړا شو چې دغه یو ملګری مې و الله وی زه ورشه قوم لري قوم د انتظار کوي قوم د انتظار کوي قوم د ټول مسلمانان دي نو بیا راغی نینوا ته نو قوم ورته خوشحاله شو ډېر زیات ورته خوشحاله شو او بیا قوم سره خپل ژوند تېر کړه قوم مسلمانانو او د دې عزت کو قدر کو او بیا وفات شوی دی څوک کوئی په شام کې خاخ دی بیت المقدس سره لیکن راجح قول دا دی چې هم الته هغه نینوا کې الته بیا وفات شوی دی او هغه خپل وطن کې ښخ شوی دی تاسو دې نه اندازه لګوئ وروڼو یو پیغمبر باندې څومره تکلیفونه راغلي دي د دین دپاره ګوره محنت به کې علماو ته هم زه دا وایم څومره علما کرام دي هغوی ته هم دا یم چې تکلیف به تېروی سپکې به هم در پسې خلک وي بد به م وي کنځل به هم درته کوي هر څه به درته وایي لیکن تاسو به د قوم خیرخواهي کوئ د قوم خیرخواهي به کوئ مونږ ته د قوم دا کشران داسې ښکاري لکه د بچو په شان او دا مشران داسې ښکاري لکه د خپلو وروڼو په شان دی دا سپینګري داسې ښکاري لکه د خپلو ترونو په شان دی مونږ خیر لټو د قوم مونږ وایو چې دا قوم د خدای عذاب پرې را نشي چې دا قوم خدای سره جوړ پیدا شي دا جنت والا جوړ شي دا دوزخ والا جوړ نشي دا زمونږ سوچ دی ځان لم دا سوال کو قوم لم او دویم دا معلومه شوه چې کله ګورې په لږ څه خدای غوسه کېږي په قهر کېږي نو تسبیح به وایې څه به وایې تسبیح لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو الله به بیا مدد کوي او چې کله عذاب راشي الله ته به توبې وباسي جړا به کوي الله ته په جړا الله ډېر زیات خوشحالي چې خدای ته دې څومره وجړل نو دومره خدای به خوشحالېږي په جړا خپل عاجزي په عاجزۍ او د خدای په لویي خپل عاجزي چې زه عاجز یم او کمزور او الله ته لوی ذات د خدای لویي بس دا کمال دی عاجزي به کوې کبر به نه کوې تسبیحات به وایې سبحان الله به وایې او د خدای لویي به بیانوئ بس دغه د دنیا ژوند د تلو والا دی څونه ژوند به بس ختمېدو والا دی ختم څونه به زموږ ژوند دی خو چې خدای ما خیر ښه کړي او الله رانه راضي شي الله هغه ذات دی چې هر وخت ستا په کارېږي او هر وخت چې ته چغه ورته ووایې نو تا نه الله پاک تا په کارېږي هر څونه چې وایې مانځه پسې م ویلی شي چې کله درته تکلیف پیښ شي که نه او ټینشن نهه ځلې وایې چې کله هم داسې یو سخت تکلیف درته راشي نهه پیرې وایې او زیات وایې او سل پیرې دروازې وایې هر څونه چې وایې نو ویلی شي
الله پاک دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي خدای دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي یا الله موږ خو هر وخت ګناه کوو موږ خو په ګناه کې ککړ یو خدایه خدا مې ایمان دی الله چې ستا نه بغیر زموږ هېڅ سره نشته خدایه ستا نه بغیر هم هېڅ سره نشته دعا وکړئ څه بیماران دي زموږ سراب احمد جي صاحب یو ماشومه د لور د هم بیماره ده زموږ کور کې هم څه بیماران دي ستاسو کورونو کې هم وي هر چا کور کې څه ناڅه بیماران دي الله دعا وکړئ چې بیماران له الله روغ صحتونه ورکړي الله ته وله شفا ورکړي خدای چې څوک په بیمارۍ پراته دي څوک په سخته بیمارو پراته دي ډېر دوستان ټلیفونونه کوي زموږ بیانونه ډېر دوستان اوري ډېر ناجوړه دي ما ته وي دعا راته وکړئ جمعه کې یا الله موږ تا ته محتاج یو خدای مرض ستا په لاس کې دی روغ صحت ستا په لاس کې دی یا الله زموږ د ټولو چې څوک دا ما دعا اوري او څوک پې امین وایي او څوک عام مسلمانان دي چا ټلیفونونه کړي چا وینا کړی چا کورونو کې دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي یا الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي روغ صحتونه نصیب کې یا الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کې مردگان خدای وبخي زموږ د جمع ملګری رفیق صاحب د هغه کور والا وفات شوی دی مخکې ورځو کې او غریب ډېره زیاته بیماري تېره کړې وه ډېره بیماري دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له خدای صبر ورکړي او هغه لویه بیماري وله خدای د راحت وګرځوي د ملکانو کلي دی محمد علي وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي زما یو بل دوست ډاکټر ریاض انور صاحب په پېښور کې والد صاحب وفات شوی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې نور هم څوک مردگان وفات دي خدای دې وبخي او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي یا الله زموږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کړي یا الله چې دا څومره مسلمانان دي د خیر او د برکت ژوند یې نصیب کړي مسافرو ته دعا وکړئ چې کوم بار ملکونو کې دي چې الله د خیر او برکت ژوند نصیب کړي ډېر مسافر غریبانان داسې دي چې قرضداري پراته دي د اقامو پیسې ورسره نشته الله دې مل شي روزګارونه نشته الله دې ولې ښه روزګارونه ورکړي زموږ دا کشر کل چې څومره دی دا هلکان خدای دې نیکان او صالحان کې خدای دې دینداره کړي خدای که د چا بچي نه یا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد والا ورکړي چاته څه پریشانۍ دي ټینشنونه دي خدای پریشانۍ ټینشنونه په خوشحالو باندې بدل کړي او الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای چې څومره ملګري د بار دینو نه زموږ د منزل راځي الله هر یو ملګري له د دنیا او د آخر خیر او برکت ورکړي زموږ یو دوست حاجي نظام الدین صاحب زموږ له دلته په دې جومات کې د ټیلونو سیسټم یې روان کړی دی چې دا جومات کې ټیلونه لګوي زما ډېر ښه قریبي دوست دی او ډېر نیک انسان دی دعا ورته وکړئ چې الله وله خیر او برکت عافیت ورکړي او دا چې کوم کار دلته شروع کړی دی الله دې په خیر سرته ورسوي الله دې مکمل کړي دې جومات کې دې مدرسه کې چې موږ سره چا هم څه تعاون کړی دی الله د هغې بدلې په دواړه جهانه وله ورکړي او ته یې خوشحاله کړي او دا جومات او دا مدرسه الله په مونځګزارو باندې او الله په د قرآن په ماشومانو باندې آباد کړي برحمتک یا ارحم الله حکمت خالد کورونو اجون کلو کورونو کې د البر کلي تیب سرفراز کلي غزګي استعدانو کلي دغه کلو کې د جمعې منځونه دا خو بیا ما نه ځان له تپوس کوې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې په بانډو کې د جمعې مونځ نه صحیح کېږي په بانډو کې د جمعې مونځ نه صحیح کېږي نو مهرباني وکړئ بانډو کې مه کوئ کلو ته دی غټو کلو ته دی او هلته د جمعې مونځونه کوئ احادیثو کې د عهدنامه په حدیثو کې نشته دا خو وروستو چا لیکلې ده پینټ شرټ اغوستلو کې ګناه شته که نه نه ګناه خو پکې نشته د ضرورت دپاره خیر دی که فوجان یې اچوي یا پولیس والا یې اچوي هغوی دپاره قانون دی په ټوله دنیا کې یوازې پاکستان کې نه که هغې اچوي او د هغې نه علاوه چې دغه د قانون نه بار کم خلک نو خپله جامه ښه ده که نه دا خپله جامه د عزت جامه ده د استعمالوي